तिलावत की मात्र याद में नशी چې د سارے مستوجل شوی مړه د کور د کوټې په هر یو ګوټ کې چې زنانه سره موبایل دی، بچی سره موبایل دی، لور سره موبایل دی او ټول شپه په خپلو موبایلونو کې مصروفه دي که نه، چېرته نه به د رحم فیصلې راځي. او په کوم کور کې چې د تعلیم ماحول نشته، په کوم کور کې چې خپلو بچو ته د صحابو د بهادرۍ واقعات نه بیانېږي، د صحابو زهد نه بیانېږي، کومې خور او لور ته چې د بیبي فاطمې حیا عفت او پاکدامني نه بیانېږي او د کوم کور نه چې یو خور او لور سر ووتله او د پردي دوکاندار مخې ته غلام سردور سر ناستله، څنګه د رحم فیصلې راځي؟ خلقو به زما تعارف کو. پښتون په خپل کور کې یو ورځ په دې ټولنیز ټوپک باندې ریډو وویشته، نو چا ورته ویل دا دې ولې وویشته؟ مخکینی پښتون اوسنی نه اوسنی نه مخکینی پښتون وایي دا دې ولې وویشته؟ وایي دې کې پردی سړی خبرې کوي، وی زما زنانو د پردي سړي आवाज واورېده. ستا غیرت دومره انتها ته رسېدلی و چې چا به د اسلام تعارف کو ستا نامه به یې اخیستله، چا به د حیا تعارف کو ستا د ښځې، ستا د لور، ستا د مور د هغې حیادارې زنانه د ګوردې مثال به یې ورکوو. کله نه چې هغې ماسک پوزې ته واچو ټول مخې په نظر راځي، کله نه چې هغه په کالجونو کې او یونیورسټو کې د هلکانو سره په یو بینچ باندې کېناستله، کله نه چې د پېغلې نجلۍ استاد سړی دی، کله نه چې موږ د بازارونو لارې اختیار کړې، کله نه چې زموږ په ودونو کې د بې حیایۍ، فحاشۍ، د ګانو بجانو، هغه د انډیا ګانې، هغه فحاشي، هغه د پردۍ خور او لور د بدن اندامونو د هغې تذکرې کېږي او زمونږ زنانه مور لور خور هغه بې حیایي اوري، موږ ورله غټ موبایل په لاس کې ورکړه، موږ ورله د حیات ژوند نه دی ورکړی، څنګه به د رحم فیصلې راځي؟ او موږ ورته د غزه او د فلسطین خبرې کوو، او موږ ورته د ننګ او غیرت، او موږ ورته د محمد بن قاسم خبرې کوو. په سکاوه کې ناست دی، ګیره کې ډیزاین جوړوي لګیا دی، او د پیغمبر په زړه باندې چاړې راکاږي لګیا دی، او زه ورته وایم د محمد بن قاسم ولوله زده کړه. راجا دایر د مسلمانې زنانه صدر ته لاس واچو، هغې یو خط ولیکه، وایي نشته داسې مرد مجاهد چې زما د عزت پوښتنه وکړي. محمد بن قاسم د 18 کالو نوجوان او حجاج خپل وراره تیار کړ. محمد بن قاسم په دې سند باندې راغی، چغې به یې وهلې بهن میں آ رہا ہو، خورې زه در روان یم. ملګرو به ورته وایي موږ خو لا رسېدلي هم نه یو، ته چغې وایې. محمد بن قاسم به ورته په ژړا شو، وایي زما خور ما ته آواز کوي، زما د خور د عزت صادر ته خطره ده، हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मील, हम वो नहीं जिसे के जमाना बना गया. چا دومره بزدل کړي؟ کومه شپه چې په کور دا په کور نه ده چې دا ټوله دنیا را جمع شي، درله نشي په کور کولی. دا لور کور کې کېنوه، لور پیدا کېدل جرم نه ده. دې لور ته د بیبي فاطمې د حیا صادر په سرول کمال دی. څه شی دی؟ کمال دی. بس سره وخت ختم شو، زړه مې غواړي چې ډېر څه درته ووایم. الله درله ښکلي علما درکړي، دې علماو سره خپل بچي کېنوئ، لاسونه اوچت کړئ، وعده وکړئ خپل بچي به دوی سره کېنو که نه انشاءالله. ما ته وګورئ، د زړه د درد مې درته وایم. زما اوله ورځ د منشیاتو په یو هسپتال کې بیان، زه به ستاسو د مولانا صاحب ته هغه ویډیو ولیږم ښه، او دا مولانا صاحب ویډیو تاسو ته وښیي، هغه غافله پلار ته به یې وښیي ښه. د 11 کالو یو ماشوم یې راوستو، د 11 کالو ډېر کم عمر دی که نه، نشو کې اخته، ګولۍ خوري لګیا دی، فحاشۍ کې اخته،
د 11 کالو په عمر کې هغه آیس کې لګیا دی. یو زنانه خپل بچی راوستو د 11 کالو په زنځیرونو کې تړلی و. باندې به نه خفه کېږئ، زه تاسو ته صرف د دې خپلې معاشرې ترجماني په دې وجه کومه چې غافله پلار د خپل بچي په تربیت کې غفلت ونه کړي، راولي او دې مولوي صاحب له په لاس کې ورکړي چې مولانا صاحب دله راله د وخت جنیا دې ګلدادي جوړ کړه، ما نه به زما الله د ده باره کې تپوس کوي. تاسو لمانځه ته هم نه پاڅوئ، وایي خوب یې خرابېږي. نو مدرسې له به یې څه ولېږي؟ دا مینه نه ده، دا ته د ده دشمن یې. ویلېږه مدرسې له، مونځ ته یې اوچت کړه، ده ته د ننګ او غیرت زندګي وښیه. مور ماشوم بچی د 11 کالو نوجوان زنځیرونو کې تړلی راوستو. زه په هغه هسپتال کې ناست وم، په هغه دفتر کې زما هلته بیان ما ته هغه زنانه وایي که نه، وایي مولانا صاحب یو درد در سره خپل شریکومه، دا خبره هغه غافله والدینو ته ورسوه. زه خو د هغې هغه دردونو له د الفاظو شکل نشم ورکولی، خو صرف دومره واورئ په زنځیرونو کې یې تړلی و. پاتې مولانا صاحب زما نه پیدا دی، ډېرې خوارۍ مې ورسره کړي دي، ډېر امیدونه مې لیدله. مولانا صاحب غلط ماحول، غلطه سوسایټي، غلط مجلسونه، نشو کې اخته، هغه نشې کوي چې تاسو ته ویلی نشم که نه، دماغ یې بالکل ختم شوي دي. مولانا صاحب وایي دا زنځیرونه چې مې پکې اچولي که نه، زړه مې پرې خوږېږي، خو تا ته پته ده مولانا صاحب د څه چل کړی دی؟ ما وایي مور یې څه چل کړی دی؟ مشره ښځه وه که نه. ما ته مولانا صاحب وایي اوده ومه د شپې، وایي دی د شپې په 2 بجې کور ته راغی، نشه کې و، په ځان نه پوهېدو که نه. وایي مولانا صاحب زما بچی دی، ما نه پیدا دی، بېګا د شپې زما عزت ته لاس واچو. موږ وایو موږ لې راغی، دا عالمي کفر زموږ بچی بربادول غواړي. د دې ټیکټاکو او د دې ډرامو فلمونو په نحوست کې زما بچي د محمد بن قاسم نشي ښودلی، د هغه جذبه ورته نشي ښودلی، زما خور او لور ته د بیبي فاطمې حیا نشي ښودلی. وګوره زموږ د حیادارو زنانو د سرونو نه یې څادرونه راخلي او زه خفه کېږم. زه دلته کښېنم، ما سره الفاظ ختم شي چې خدایا وخت راسره لږ دی او کار ډېر دی، هېڅ پته نه لګي، هېڅ پته نه لګي کومه ګولۍ ما دپاره تیاره شوې ده، ما ته پته نه لګي. خو دا هغه حقیقت دی، زه وایم یا به نه یم، یاد ساتئ که موږ د دې خپلو بچو تربیت شروع نه کړو، دا به برباد شي، دا به برباد شي، دا به برباد شي، دا به برباد شي، او داسې برباد به شي که نه چې د دوی واپسې به بیا ناممکن وي. لښته په شنه کې تاویږي، چې وچه شي و بیا تاوی که نه ماتېږي. اوس یې تربیت وکړئ، تربیت به کوو که نه انشاءالله. دا علما کرام په دې تربیت کې تاسو سره ملګري دي، ما ته پته ده تاسو سره ملګري دي. تاسو به خپل بچي دوی له راولئ او که نه دا ووایئ، راولئ به که نه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.